السلام علیکم ګرانو مینوالو یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو د یو ښکلي او خندناک ویډیو سره چې پکې موږ د انټرنیټ د دنیا بهترین ویډیوز تاسو د پاره چڼ کړي دي او راوړي دي. امید لرو چې ویډیو بس تاسو خوښ شي. ویډیو لایک کې چینل سبسکرایب کې د سره راځي چې ورزو. हेलो भैया मोबाइल में जगह बिजी हो गए, ध्यान नहीं दे पाए. عدنان او غنی ګرانو مینوالو د پښتو سوشل میډیا ډیر مشهور او بهترین هنرمندي. راځي چې د دوی غب شپ در سره وورم. ها ذهن ته مشیر راغی کم دا پښتون یم ډېر نه وایم خو لنډه دا چې ساده پښتون یم مخکې دا چې لنډه نه وایم که بیا د عدنان ته څه جوړ کړ. ډېر نه وایم خو لنډه دا چې ای زما چرګې ته د دوه ورځو نه انډه نه اچوي. جلاله زما هغه تبرګي راوړه منډه تړم صبر وکړه صحیح ده زه تا په پلوسې پورې تړم دا خو د شعر او شاعرۍ دونه توهین راوړې زما هغه تبرګي تاسو چې لالا اوزي د منځ نور بهر مشکل آسان شي. هنو بیا چې لالا سعودي ته لاړ شي نو زما کار به آسان شي. د واده نیټه تر اوسه لا ایښودي چا نه ده. لالا د دویم واده ټپه کوي زما په خیال دی به قبرستان شي. او لالا به بیا په تا در غوټه شي کنه. عزیز شیرپا دا ځان له صوبه ده. بسو کوم چې په سر دی وبند ټینګيږي اوس را روانه د خدای بن صاحب پتا ته زموږ د سر معلوم دي چې پاغه خواله نه ټینګيږي نو به په څه ټینګيږي الا دون کلک کلک دیو مګه غشتوي اختراع نه چې تا وېستل اوسه خواندو کا ګوره کاته خدای دې نه ته مګي راوا اوسه خواندو کا ماړه روم دې راځي مرګرو چې د شپ پکچر ثوابه والا غب شپ وورو. دا ششتیل وا په حکم خمزیدار ډرای فروټ پکې واچو بیا ول د سوچا غوړو ته به ورکو او په ګوته رالو او سړوي مزه خو به وکي. لالا زه خود لمه خو چې دا تاکه مالوا په خکړه کنه نو اوس په دا خور مالا بزما وا واجی دا ملګری هم به حلوا تنه دي شوی زما اولې به مې ودر باندې خو په دې سامان کې لګي کړي کمی دي او اوس باران موريږي نو دې کې په بازار ته سزو اوس چې دا سشته نه د دینه په خکو کنه ډېر زیاتې پکې کمی دي کنه. اوس په دې شته سامان کې مونږ سره څه سشته بس پښته سامان کې خو په حال دک کدا غوته دا اوس چې په مونږ الوا او ساټه ده. ملګرو قیصرې میټر ریډر شو راځي چې وګورو چې دلته کیسه کوي. हेलो اوس یې خوند وکړو ساینس خو سمه ترقي کړې ده. میټر لګېدلی او د میټر نه لاندې کونډې وه داسې اسان کار دوی کړي لکه مطلب ډایرکټ تار. ښه اوس د پسې درځم زه به تا د اوس کاوه دم کړم دا د چا دي دا داسې تلې دي. ولی ماما بچې پلار د څه شو لږ ورته اواز که. پلار هم هرات لتلی واو نو چې پرې بجلي خورې خامخا به خیراتونو پسې ګرځې ته لږه خواره شه دلته کور دی بده خبره ده یو خبره درته کومه دا راته ووایه بچې دې میټر څه تاسو کم عمل کړی دی. ولی وی ولې اخو پستنه کې اسې پروت دی لکه د ناوې په کوټه کې چې ډیکوریشن سامان پروت دی. ماما رښتیا پلار مې راته سوال جواب کړو چې خفه نه شي. ها نه دا خو د خفګان خبره نه تورګو زه سرجي میلاوم چې تاسو له پې زه سافټویر اپډیټ کړم. الو سرجي دا د غلام محمد دی دا میټر چې کومه دی دا داسې کار دی چې دوی خو یې ډېر نه استعمالوي که نه لکه استعمال یې کم دی وړه پیمډي یې ده لکه وړه پیمډي یې ده او بل ورپسې زیات راځي نو جي ما وي چې د میټر کې بیا دا بل ولې لږ کم کړو که نه
او چې لا په داسې ملګرو واوړې ټوله بې عزتي ولا خرابه کړه. اشنا چې وخت تیر شولو څومره ګپ شپې شوې که زوره وشوې چې ایکسپایر شوې سوپې شوې او سوپې شوې او کنه دا په دې طریقه ته جوړې ها ما وی ته رسوله څنګه کې پکې دا دا بیا د سوله ورکې په سو لکه دا شی چې جوړ شي مطلب مې دا نه دی روانې ته ماړو ولکه سورې ځای بیا په سو ورکې دا څنګه ولې دې کې غټه وړو کې ومي السلام علیکم مرګچی. وعلیکم سلام. یا مرګچی دا جامد مې غټ شوی دی ما چې په ماشین وکما او کبه بلیډ وکما خو دا راته وایي چې ته په هفته کې څو پیرې جامات کې یاره زه به کوم دغه 2.5-300 جامات به کوم 2.5-300 ملګرو سره ډېر زیات ونه لګېدو. رب دې لکه وکړې لیونی په دماغ کې ډش شوی دی. ولې لیونی ما الحمدلله شرګر کې مې خپله سقاوه ده بیا ټیک ده. د دې ملګرو ډېر ښکلې ټپي دي خو لږې د رحمي توب نه ډکې دي ملګرو نو خیان پرې استعمال کړئ ښه راشه زمون په رنګونو کمینه وی راشه چې لاس کېدله درکمه که خوند دې درکو سبا بیا راځم وینه بېګا مې ستاسو ګره شپه وه خپلې ښځې به دی دغه ولې مور دې ګرمه بسترکه بیا به څنګه ستا ساړه وشي ګرمه بسترکه بیا به څنګه ستا ساړه وشي ښځه چې خسته وي د زړه سود مې د مېړه وشي ښځه چې خسته وي د زړه سود مې د مېړه وشي یې مور پلار چې خوشحاله شي چې کور کې واړه وشي مور پلار چې خوشحاله شي چې کور کې واړه وشي یا په ښکلي ماشومانو باندې ښکلی ښکاري کور لس زره به زما ستا واده نشي کېدی ما هېره کا زه پلار بل چاله ورکمه جان به زما بله ورځ ته واده دی جسم به مې هغه سره یو روح به مې تا سره جان هغه خو صحیح ده زه به تا هېره کمه و ته تا ته صرف دومره درواز کومه که ته کوېدلې کې که ته بل چا سره ودونه کې که ستا بل څوک خوښي خدای دې کي ته واده مو کې بل سره ته بچیم راوړه خپل بچو له کوېدنې ودونه مو وکړه پکې چې څه دې زړه غواړي وکړه خو د خدای خاطر وکړه کله چې دا نمبر میلاوی دی نمبر ته خو ګوره که نه غلط نمبر دې میلاو کړی دی ظالمه دې نمبر ته خو ګوره که نه 2 ګنټو وي پر یادونه دې راغشتي زما د تره زوی خواته ماما زوی خواته زه ستا نه بغیر ژوندی نه شم پاتې کېدی زه به مو واده بل سره وکړم جسم به مې بل سره وي خو روح به مې تا سره وي 2 ګنټې وشوې په ژړا دې شین کړم هسې مې عزت یې وچړولم تا پېژنم نه ته څوک یې غلط نمبر دې میلاو کړی دی موږ له سترګې اوښکې ختمې کړې 2 ګنټې مې وچړل چې بیا مې سوچ کو زما خو ګرلفرینډ نشته بیا مې ورپسې 3 ګنټې نور وچړلې ښځه وروره خفه نه شي رور دې راته ولې اوس وې نو رور دې راته ولې وې زه ستا د مور پلار نه پیدا یم